رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کول د جمعې ورځ و او یو سړی مخامخ ناسته لنګي والے دے کمیسی نشتا ټوپای نشتا او لګیا دے جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي راوي غوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی تاواز کو چرا شدا تا جړل ولي او یا رسول الله کې اجازه راتاو کې چې د مسلمانانو لک شکایت درتاو کما جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوا کتا تاسو تکلیف نو ماته وای چې زاغرفکم ورته یا رسول الله جاړم پدی چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپای نه لرم کمیس نه لرم کېړای نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شنو لري چر تلار شملته وینځم زورته بربند ناستم چې وچ شي بیا او تړم او را روان شما شکایت څه ده یا رسول الله ګرم سپینا شوال عمر میں ټول تیر شو دنیا کې ګور د چا ودونه کیږي د چا کویدنی کیږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشونه کې چې راشه چې ستا وادو کما رسول الله ورته وی چې غم مکوا تلار شپارام کې نه جاړه ما شکایت کوا زدي ذمہوارم ان شاء الله په ډیر لږ وخت کې به دی واده وشي چې او دوه ورځې تیر شي او سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې یا رسول الله زما لور پیغله شوی دا چا سره چې ته مناسب غنی نو نکاح ورته تړا حضور علیہ السلام ورته وی سوداګر تذکر تا او ز سړی درلېګم چې کوم سړی دروازې ته درغه او زما نامه واغستنو لور ورته پنی کا سوداګر کور تلاړو رسول الله غ سړی راغوخته دا سړی نامه و جلیبی ورته جلیبی با فریاد دی کړو فریاد دی منظور شو د فلانی سوداګر کور تورش نور بندوبست در تما ټول برابر کړي دي سرتور سر په ابلغ په د سوداګر دروازې تورغه دروازه ورته او ټکول سوداګر راوته السلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبی به خیر شه جلیبی ورته وی تاسو درخواست کړو جناب محمد رسول الله تا هغه درخواست دی منظور شو ستاد لور سره د نکاح کول د پاره زراله غلې ما سوداګر ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردگار زه خو سرمایه‌دار او مالدار سره انده خود خدای ملنګ دی کور او سامان د کور خود څخه چې د تنجامیم نشتنو د سره بزمال ورکڅ روزګار کوي سیو نوې ورته وې نه راټلو وی بچیا ته صبر وکړه کور ته پوسکو کور تلاړو بیبي ته وای چا خزیستال ور سره د نکاح کول د پاره جناب محمد رسول الله جلیبی براستولې دی نو جلیبی خدا سے ملنګو چې په ټول علاقه کې دا غریبي او ملنګي مشهور وا خزم په جندو جنکوم په جندو سړوم په جند خزاور ته وې سړیا پام کوا
خدای د پاره چې جلیبی سره د لور نکاحونه کې داغه خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا د مالور بوسی کی ور سره چل لوره اوړه غل چوڑا غل نو پمنډ راوتا ورته مورې دا پلار سره مستا څه جګړه ده څه خبر می پلار راوړې چې تو ور سره په جګړه وی بچیا رسول الله جلیبی برالی گله ده تا سره د نکاح کول د پاره نو بچیا ته بد جلیبی سره څه گزاران کوي داغه خو نه کور شتا نه د کور سامان شتا نه روزګار شتا الوري ورته وای چموري جلیبی ته پخپل سترګو مګورا چې چارا لګلې ده داغ پسترګو ورته وګورا او موري زما دې په خدای باندې قسم وی د جلیبی براله ګلو والا دمره خسته ده او دمره مالدار ده چې دواړه جهان مثل پیش کول نشي داغه پستر ګورتاو الله دا سلونه به مونږه کمزې نه پیدا کوو او دا سه پلار به کمزې پیدا کی پلارانو تم ګوراو لونو تم ګوراو میندو تم ګورا دالک پلار تم ګوراو د جنای پلار تم د جنای پلار او مور جواب راولېږي چې الک با تماشې ور سره کینی ډولای ونه درکړ وای ته پتانا کو سټکورې شي تا خدای مردار کا چې دغه زوی د در پسې بیا کو تک راغستې ز تنګم دې خزونه ز ورځ را کړه یو ناشته مولا صاحب زوی لمه په ډېر خواره واده کړه او وی وال زم ډېر شکر هم ته په ګډې دې ته په ګډې دې تا د زوی واده چې څنګه کړې نو خو ماته معلوم دی پلارین ګیره شو کوي زوی میرا نه خزه بوتلو ډېر شکر تا سکول د زوی په واده ته په داس سپینه ګیره غوېما نه وي ته غوېما نه نن سبا خو آسان چل دا لاسکه کو ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کو قوالی صوفیانش اوس نه قوالی او دمه تم ضرورت نشته وی سی آر په 300 روپے شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لارشا 300 روپے ورکا کور ته راوړو 10 روپے ټیکټ په ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوواړه په 300 دی راوړې ده او 900 په جوړې کا 1500 ستاشوي 600 300 مالک لا ورک تاسو خیال را ترس آسان چل دے حکومت وی وی سی آر بند ایسے او بند خدا پیٹائی کی بندی پیٹائی کی بندی نور ہو بند من نہ دے نظم عزیزانو تو سوائے چکم بغاوت تے چاگا مونگ پریخو او مونگے نکو کم بغاوت کم گناہ دا چی مونگ پریخ دا کزم ملائم او یو گناہ مانا پاتی نو زما پی وس نرسی دانا چې زه خسړم نو زه نه کوم لاس می په نه دی بر او پیشو ترغه پوری شیخی چې په مګو نه پیخا په مګو نه پیخا
زمون وس نشته، ز شیخم، ز جیما، ز ملایما، وس می نشته چې وس می پیدا شو تا نه بیا ز زیاته. خدای دې امان راکړي. سوداګر راوته جلیبیب توي چې بچیا مو چې لک صبر وکړه چې صلاح کوم جناب محمد رسول الله سره. راغه رسول الله تا چې یا رسول الله کار خوشو مبارک شه سروبا سچ اوس بندوبست وکړه. و یا رسول الله اتالی ورځ دیو دکاندار سره نو کرما اتانه چې ما خام عالم سلورنه پخپل او خرمو سلورنه د چابل غریب په خېټه کې واچ ایس نشته پیسې نه لري واده کې. و یا رسول الله مزمم دادا چې سړی سره پیسې نه یو واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایدار وي هغه له خلک کور لور ولي. ویلار شاه عثماني ذنورین تا چې واده می تیار دی سلګوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست په حکم په منډلار عثماني ذنورین سرمایدار او دولتمند زمانه. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلام خپنه شي مونږ له سلام هم ناراض سامای سامای او خاص کر دا معززین چې دي د غریب الابیام سلک ډیر زده کړي دي دا معززین سای سای چې سای کومه دا خدای دې تام سرسام خدای دې غرق چې غرق ته بدینه پس عقل زده کې او سړی زوی بدر نه جوړي. زمونږ د زمانه معزز هغه سړی ته وایي چې نه سلام ورزي نه منځ ورزي چې جنازه سره لاړ شي د مسلمان جنازم نه کوي لاره ولاړی سپېګمو ته رومال نیولې وې ډېر لوی لوی معززین په جنازه کې شرکت په اخبار کې راځي. ستاسو زمانوم نه لري دا موږ سپېره چې ورته ولاړو جنازه وکړو دا کو سډب دي ا معززین فلان صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں. تاسو خیال راغی دا معززین ته الله سلام هم نه دی خو چل زده کړي. یو سړی وی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وی سلام علیکم تم ورته سلام سام بیماری او مرض ته وای سلام علیکم دا معنا چې پتا دې مرضی تو ورته وعلیکم سلام خدای دې تام کور وران دا بیڑا دې غرقش او دینه پس بدوی چټی کی دی چې په خپل اجرو ځکه ناشتي مولا پکې پیښ شي پیښ مولا نه د مسلې تپوس چې په کومه کلنکاری دوی کوي کوم کلنکاری دوی کوي. یاره مولا سه دې مسلې متعلق ستاسو خیال دی داسې تاسو خیال اوس مولیانم خدای دې ورته هدایت مولا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټوله مسلې ورته نه سړی سړی تا ګوره چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وای نه خبر نه دې خیال نه خبر کړه وجنه ناراض بارها ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي خو چې وی زورته ما ته پته نشي وای چې ته دومره لوی مولای مالدا چا درته ویلي چې زولوی مولای نو ورو کې غونډي مولای وای نه مونږ ته ډېر لوی مولا ښکاري مالا بدن مې لوی دی او علم مې ډېر وړو کې دي زه پوهېږم ما ته پته نشته چې بیا مې تنګ ورته بیا راشه کتاب به وګورم
چې تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دوړ دوپم کول غواړي. د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره خو تاسو کې چې د فلانه دفعه څنګه ده وای په بلخانه تراشه اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي. ته مانه تاسو کې د ټول قانون ته د الف نه تر یې پورې بیان کړ دا واوري چې د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابو مونږ به جوړو. زما خپې کوی ما چې دا خبره داسې دا ورته سبا راشه غریب سره نه دی غوړو سره غریب نه دا کلنکار نه دی دوی یا ورته ما چې ولیکا استفتاء ولیکا بیا مال راکا افتلا سره دې پس به جواب ولیکل شي بیا به دل در وجم د څه نشي کېده زم د څه چرته کېده دا سټو کېږي څه د څه نشي کېده. دا دین مونږ خلکو سپک کړي. سرمایدار عثمان جلیبی ورغه چې بیان ورته وک زر اشرفای ولا ورک او د لنګ په پیسکه کې واچو چر روان شو ورته جلیبی به خبره وره دا پیسې یو څه کچرته کمه پکې راغې نو دوباره بیا مال راشا کمی شوي بیا راشه. دلنګ په پیسکه کې پیسې رانی ولي او په منډه منډه را روان دي. بلار ورته یو صحابي ورغه جلیبی بچرته منډه وهي وی کوی دن به مشوان پیسې عثمان راکړي زم د واده سټکا ټوکا په برابر اوم ورته جلیبی بواده دی پریک دا محمد رسول الله جنگ لاړو جنگ لاړ جلیبی به د سواده دی زما د مرګ پاتې شي چې سو پورې مې د محمد رسول الله ناموس غټلې نوي او مګه د واده په پیسو منډي تلاړو یوې تور واغستا یوې ډال یوې اسواغست پاس باندې سور شو تور او ډال پلاس کې میدان تلاړو سګوري چې رسول الله په خپل په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی. جلیبی به وا زما محبوب باندې د غشو باران وی او زدي پارامم سینه واچوله په جان. یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وهي یو داسې جنگ کوي چې په خپل سینه په مرګ اچي. دا کال 12 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رئیسار کړي. هغه وجه دا ده چې هغه په مرګ سینه اچولې ده سینه. مونږ غوندې نه یو توت مار اره یو کوچی او د خاري جګړه وا نو اخاره چونو هغه خو چل ولا ورتلو کنه د پرزونو نو اړنګتای به چې کوچی تواچو چې غرب راو به غرزولو نو کوچی به بیا ورته چې ته یو وری بیا راځکسه اخاره به چې بیا ور پاسه چې بیا اړنګتای ورته چې بیا بغرب هغه بیا ته یو وری بیا راځکسه ته یو مړه بیړای ولا پر غرزول تباکړه همدا आवाज به کوي چې ته واری بیا راځه نو مونږه هغه توت مار والای یا خپنه شي ما ستا سوډه زیم لیدلی دي ستا سوډه امیم لیدلی دي خیال امراغه دزي هغه دي ټینک ورته نټینګي بختربند گاڑی ورته نټینګي بمونه ځان پورې تړي او ټینک تلاندې سملی او ټینک کمالوزي او ځان مالوزي. جاهدین هغه خلک یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپیکمونه ځوړن کړي دي د ځان په علاج نه پويږي چې کوس تختم شرمېږم کنه تختم داس په غضب اورېدلې. تاسو خیال راغی
جلیبی سینا واچولا په مرګ سینا سورلس کافر مړکړه سورلس